دفاع وزارت وایي اسلامي اردو به ډیره ژر بشپړه شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ویلي دي چې ډیره ژر به اسلامي اردو جوړه شي. سکای نیوز د یاد وزارت د ویاند عنایت الله خوارزمي له قوله ویلي دي چې د اردو درلودل د هر دولت مسلم حق دی او په وینا یې ډیره ژر به د افغانستان اسلامي اردو بشپړه شي. هغه زیاته کړې ده چې د یادې اردو دنده د افغانستان له ملي حاکمیت او له خپلو خلکو ساتنه او د خاورې پالنه ده. خوارزمي د خپلو خبرو په دوام ټینګار کړی دی چې دا اردو به په نظامي لحاظ تر ټولو مجهزه وي او له معنوي اړخه به خپلواک او خاورې ته صادقه وي او په پوره ایماندارۍ به د خپلو خلکو دفاع او ساتنه کوي. نوموړي ویلي دي چې په دقیق ډول د یادې اردو د بشپړېدو نیټه نشي اعلانولی، خو په خبره یې ډیر ژر به تکمیل او د خپلې خاورې دفاع ته چمتو شي. نوموړي د تیر اردو په اړه ویلي دي چې د تیر نظام په اردو کې هم خاورې ته ژمن افسران او جنرالان ول چې یو شمېر اوس هم په دندو بوخت دي او له هر ډول تابعیض پرته د نوي اردو په لیکو کې خدمت کوي.